د خپلې ناتوانۍ پړه پر افغانانو اچول لویه تېروتنه او د مسؤلیت څخه تېښته ده. په نږدې 3 کلونو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې، ننګونې او فرصتونه د تورونو او ترنګلتیاو سره بیا هم اسلامي امارت د پاکستان په ګډون له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتنه کړې. په دغه موده کې د اړیکو د جوړښت او پرمختګ په برخه کې هڅې سوي، خو ښکاره نه ده پایلې نه دي ورکړي. پر افغان خاوره د پاکستان بریدونه، نړیوال قوانین تر پښو لاندې کول او پر وړاندې غبرګونونه که تکرار سي پایلې بې څه وي. د اسلامي امارت بهرنی سیاست په نږدې 3 کلن مزل کې وسوی کولی چې د ګاونډ سیمې او یو شمېر نړیوالو هیوادونو سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې په پراخه کچه وپالي. نن پر همدې بحث کوو. راسره 2 قدرمن میلمانه، هر یو عزیز ماریج پخوانی ډیپلوماټ او بل قدرمن میلمه مو ښاغلی ډاکټر صاحب ممتاز سیاسي شنونکی. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست، وایم په خیر راسئ. ماریج صاحب ښه راغلاست. په بحث کې نږدې 3 کلن مزل، په دغه موده کې ننګونې او فرصتونه د دواړو لورو ته څه وه ستاسو په نظر؟ مننه زم تاسو ته، تاسو تخنیکي همکاران ته، قدرمن ډاکټر صاحب هم تاسو ته، لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ګورئ، اول باید راسو دا ووایو دا پاکستان چې موږ یادوو دا یو واقعي پاکستان ده، د پنجابیانو ده که دلته نور مسایل هم شته. پاکستان چا جوړ کړی ده؟ اول دا باید فکر وکړو. بله. پاکستان چا جوړ کړی په 1940 کال کې دا ولې رامنځته شو؟ خو جګړه د دویمه نړیواله ختمه شوله، انګریزان تللي وو، نړۍ هرې خواته په خپلو دردو باندې ګرفتاره وه، اروپا ورانه وه، خصوصا جرمني و ایټالیا و دا ځایونه. نو دلته هند ته ازادي ورکوله ځکه دوی نه ساتلی. باندې مشکل و چې بلاک د شوروي د وخت سوویت یا وارسا چې په 1955 کال کې بیا جوړ شو، د سپینتو یا د پاسه 1990 کې ناتو جوړ شو. د په وړاندې یو قوت دلته پروت و او جګړه کې معرف و. نو بنان د خوراکات ګرم اوبو ته دلته ضرورت و چې د مخه به ډک کړي. دا د پاکستان د روسانو مخه به ډک کړي، د شوروي د ټولو کې دا جوړه شوې وه په 1920 کال کې، چې په 1990 کال کې د ګورباچوف په وخت کې ړنګ شوه. نو بنان دغه پاکستان دوی د اسلامي فکر اندېښنې په نوم باندې جوړه 15,000 ډېره مدرسې او جوماتونه جوړول. دا نو په جغرافیه کې نو ډېره زیاته ده. دا قاضي ته جوړ شوله، ولا هند هم کوم مسلمانان چې په زور راویستل شوله. دغه وطن جوړ د خپل اهداف دپاره. اوس که موږ پاکستان یادو، دا اصلا موږ اشتباه کوو. دا یعنې انګلیس، غرب، امریکا، ناتو. پاکستان کې بهرنی سیاست، پالیسی او کورنۍ تشکیلات، ټاکنې او کړنې یعنی فعالیتونه، اداره سیستم اخترول، دا مطلقاً د بل چا په لاس کې دي. پنجابیان هوښیار دي، درایت، کفایت، لیاقت لري چې 100 کنځای ورته وکړو. دا باید موږ ومنو چې دوی هوښیار دي. او دویمه خبره دا ده چې دوی خپلې خاورې ته، خپل وطن ته، خپل ځوان ته ژمن دي، خپل نسل ته ژمن دي. په دنیا کې استعمار یا ښکېلاګر چې کوم مملکت ته ځي، هلته بې غیرته، بې حیثیته، بې هویته کس لټوي. هغه استخداموي او په هغه باندې حکومت کوي چې هغه هېڅ چیز ته ژمن نه وي. نو تاسو یقین وکړئ په پاکستان کې ورته کار کوي. هماغه تاریخ څټي بیا هم خپلې خاورې ته ژمن دي. ما د رومي د پنجابیانو خبره وکړه که نه، دوی یعنې خپلې خاورې ته، خپل اهداف ته ژمن دي. باوجود چې پاکستان کې یو نه پوځي نه آی اس آی ملکي، خو مطلقاً دوی واک نه لري. آی اس آی او پوځیان چې دا جغرافیه چې اوس پاکستان په نوم یادېږي، دا چې کله کنټرولوي، دغه 2 قوې دي چې آی اس آی او پوځیان دي، خو مستقیم هدایت د بهر نه اخلي. د 1956 کاله پورې اوس ما مکمل ملل ته خو وایټ سره کمی نومېده،
یو جنرال دی MI6 و دا د مملکت رهبري کاوه چې کله ISI ټریننګ سوله بیا پوجا سوله بیا حکومت دوی ته تسلیم که اوس هم د هغوی سره کار کوي. موږ متاسفانه سر ته کوو خو هغه هنرمند سیاسي ده دلته تصادفانه همیشه په دا 50 کالو کې رقاصې د سیاسي وو د هغوی ډول ته ګډېدله اوس هم ګډوي حکومتونه ورته جوړوي. د افغانستان سیاست بهرنی تقریبا تر ډېر وخته پورې د موږ د کنټروله وتلی و ده. اوس هم ګوره په هوایي حریم خپله چارواکي طالبان د اسلامي وایي چې د امریکا په لاس کې ده کنټرولېږي. پاکستان هڅه کوي چې بهرنی سیاست پاکستان نه البته دا یو مجري هېواد دی پالیسیانو په سیمه کې تنها په افغانستان په ټوله سیمه کې د مجري دی پالیسي دی د غرب د ناتو ده. دا نو بیا دا چې ما وویل دوی خپل هوښیار دي خپل امتیازات اخلي خپل کور جوړوي خپل وطن جوړوي ګاز برق څلوي دا د دوی هوښیارتوب سیرکي ده. همدا ده چې پاکستان ورځپرد پرمختګ کوي غرب هم پرېږدي چې ځکه دوی هغوی مجریتوب د هغوی دنده مخکې بیایي خپل هېواد ته نشي بندي نو بنام د هغوی مجري هېواد د هغوی مجري په بنیاد باندې غواړي چې افغانستان بهرنی حتی کورنی سیاست په خپل لاس کې واخلي. دا هڅې پاکستان کوي. دلته همیشه په افغانستان کې حکومتونه کې خپل لاسپوڅي لري. حاکم نظام به د افغانستان کې چیرې سر ټکي له پاکستان نه یا له ایران نه یا له نورو هېوادونه دوی باید دوی دغه لاسپوڅي جاسوسان باید اول تشخیص کړي تثبیت کړي تفکیک کړي ګرفتار کړي و اعدام کړي. ته یو 10 نفره د نورو هېوادو خالد سټي جاسوسان اعدام کړه دا معنا لري چې تا 10 هېواده فتح کړله د هغوی لښکر دې مات کړ. دا له ټوله ډېر خطرناک دي. کورونه د چارواکو باید په پاکستان کې نه اوسي چې چا چاته کور په پاکستان کې و هغه مجبوره ده دغه اطاعت وکړي ځکه کورنۍ ننګ و ناموس ته پروت ده. هغه که پخواني دي که اوسني دي که هر څوک دا به له پاکستان راوباسي په ډول نه یو ډول ځان ته استقلالیت باید ورکړي. ډېره مننه. دا په خپله نو بنا موږ له پاکستانه باید وروستۍ خبره سر ونه ټکوو. موږ له خپل ځانه باید سر وټکوو خپل ځانه. ولې پاکستان کولی شي موږ ته حکومت جوړ کړي مثلا د مجاهدینو حکومت له پاکستان راغی افغانان له پاکستان راغله یا همداسې له ایران ته ګورې اشکانو راځي له نورو ځایو راځي. موږ ولې دوحې ته ګورې چې دوحه کې غونډه وشي په بهر کې ماموریت د بهرنیانو لاس کې ده اهداف د بهرنیانو ده. ولې په افغانستان کې جرګې نه کوو ولې په افغانستان کې غونډې نه کوو ولې دغه مدیریت په خپل لاس کې نه اخلو چې بهرنیان موږ دعوت کړو پاکستانیان موږ دعوت ګورې هر وارې چې په افغانستان کې د نړیواله کچه باندې کومه غونډه کومه خبره یا د نړۍ پام کېږي د پاکستان یو ډېره مننه مارچ صاحب بیرته راځم یو بل ناحقه اپلاوی غواړي نړۍ ته ښیي چې دلته زه یم او اجرات کوم په اجراتو کې ډېره مننه کوم مارچ صاحب بیرته به راسو تاسو ته مارچ صاحب په ډېرو بخښنې سره چې ستاسو وخت ونیول سو راځو دې ته چې ښاغلی ممتاز ځینې حقیقتونو ته سر ورښکاره کوي چې ځینې اشخاص د پاکستان لاسپوڅو باندې یاد کړله. راځو دې ته چې څوک دي د پاکستان لاسپوڅي څه باید د دې ډول لاسپوڅو مخنیوی وکړو په افغانستان کې چې د پاکستان ګټو ته کار کوي. ګوره یوه خبره زه وکړم د پلان څنګه چې پاکستان د خپلو اعمالو پلان افغانان واچوي تورست دی تربیه کوي مثلا مرکزونه دی ورکوي TTP و نور خپله دی جوړوي لیږي نورو ځایو ته ښکاره په دنیا ټولې ګوري چې هلته پرېږدي مرکزونه هلته دي مالي سپورټ یې کېږي یا نور یې کېږي مارم بیا راځي وایي چې نه دا له بل ځای نه کوم باندې کېږي. همدغه رقم موږ افغانان هم باید کوشش ونه کړو چې خپله ملامتي په پاکستان واچوو. ګورئ په دغه بعضې فلمونو کې فلم هنري فلم هنر دلته یو هلک د فلمي یو نجلۍ د فلمي یو مثبت رول بازی کوي یو پکې بدماش منفي رول بازی کوي منفي ټول ته نفرت لري زورول کوي وهل کوي خیانت کوي هر څه مګر هغه په اکثر کې په خپل رول کې
په خپله کړنه کې په خپله وظیفه کې ډېر کامیاب او موفق سړی دی ځکه دغه رول منفي ده هغه چې خلک ته نفرت کوي یعنې هغه کامیاب د رښتیا دا رول بازي کړی دی یا مثلا په دنیا کې مسلمان خدای خلق کړی دی یو بل ذات یې د شیطان په نوم خلق کړی دی موږ ته نفرت کوو شیطانه باید وي ګمراه کوي باندې د وظیفه ګمراه کول دي دا په خپل کار کې کامیاب دی که څومره مسلمان ګمراه کېږي شیطان په خپل کار کامیاب دی شیطان خپله نه ده جوړ صاحب پروردګار خالق ده انک علی کل شیء قدیر رب العالمین هغه ده د ټولو رب ده دغه جوړ کړی دی اوس خبره دې کړه چې پاکستان وظیفه شرع اچول دي د پاکستان وظیفه په دغه سیمه کې مجرم او ولس اجرات کوي دا کامیاب ده کامیاب ده دی څومره چې کولی شي په افغانانو په سیاستونو کې دی جاسوس پیدا کړي دا کامیاب ده تاسو ولیدل دغه طالبان چې راغلل د پخواني جمهوریت هغه ډېر زبده چې پاکستان مخالفت کې ټول تللي وو د قریشي سره ولاړ وو نو اوس نوم یې نو څه ضرور ده چې ځای واخلو ټول دنیا ولیدله ټوله دنیا ولیدله ټول مطبوعات ډک دي نه خلیلي پاتې وه نه دانش پاتې وه نه د مسعود وروڼه پاتې وه نه عطاینور پاتې وه نه د رباني زمن پاتې وه نه دغه د حضرت علي دوی دا کسان پاتې وه هیڅ څوک دا څوک چې وه ټول ورغلي وو قانوني هلته ولاړ وو صاحب د دوستم ډله دوستم هلته ولاړ وو نو څوک پاتې شول دغه ټول ورته زارۍ ته ولاړ وو همدا ورته صاحب څه وکړو صاحب هغه ورته د پالیسي نور ختمه ده تاسې بېرته موږ تاسو سره څه نشو کولی صحیح ووځئ هلته له پاکستانه ووځئ چې اوس پالیسي بدله شوې ده طالب خفه کېږي دوی ورته ویل صاحب هغه جایدادونه وایي هغه به زه درته وساتم ته دا نن نه پورې د بیت المال په پیسو باندې طالب د دوی په جایدادو د غلا هغه باید بیت المال پیسې وي باید بیت المال تر ضمانت ساتل کېږي شیرپور چې دوی چور کړی د وزارت دفاع مځکه ده د چاپتار ورته کتلی نه شي په خیرخانه کې 315 داجونه ټول پنجشیران چور کړي دي چاپتار ورته کتلی نه شي دا څه ورته وایي ځکه دا ضمانت وسه دا جایدادونه او غصب دا شان ساتل یو غریب غربت چېرته کومه کراچۍ کې بیا وځي درس چپی کړي دومره جای له غصب خلاص دا ټول چل ده راځه که له غصب خلاصې شیرپور چپه که بیرته د شیرپور تاریخي قلا احیا که هغه چارهیي کاږل کومه دلته راسه دلته شیرپور بیرته جوړ که لاړ شه 315 دا قطعې خیرخانه کې چې دشتې و د غره لمنې چور شوي دا بیرته احیا که یا ورته شهره کې آریانا له بیخ اړنګ که د جمعیت ګوند دفتر چې ده بیت المال یې که بیا درته وایم چې رښتیا ته صادق که بلاول نور په کار نه دي خلک په دې پوهېږي اوس مثلا طلا حکمتیار یا مثلا بل دا ټول جاسوسان دي د دوی وسله کومه کوي دا له پلار نیکۍ تولید کړې وه دوی دا ډالر په جوبو کې له کومه کوي دغه حکمتیار ته ګوره راجیګ څه د ډاکټر نجیب کلیزه غوښتله دا مثلا عبدالرحیم ایوبي و لالی و څو کسان و امر یې واخیسته چې په دې لوی جرګې په خیمه کې هغه تلین ولمانځي یا ورې ورمنډه کړله صاحب حکمتیار ورمنډه کړله ټول مسلح نفر پسې واخیسته چې هېڅ څوک نه چې دا کمونیست و موږ ویل صحیح ده دا خو عریف ده دا یې وروره مجاهد و هغه پرچمی و یا دوی په اصطلاح د اشرار و هغه کمونیست و راځئ نو دا خو عریفان دا کار یې وکړه ښه یې وکړه خپل دریځ نه دفاع وکړه خیر ویسه مارم کال په وروسته د نبي اعظمي هغه ستر جنرال معاون د وزارت دفاع د بیروی سیاسي غړی د هغه جنازه کابل ته راغله نو ټول متوجه دي چې اوس خدای اصلي عریف د حکمتیار ده ده ورسره جنګ کوو دی نظامي و نجیب خو ته ملکي راستو ده خو په ننګرهار کې په نورو ځایو کې جنګونه ورسره کول اوس به ورمنډه کړي برام دغه جنازه راغله په شهنایي و صاحب په ډولو سورني باندې په ډېر تشریفاتو خاص مراسمو د سترګې بې شرمه داسې ټیلو ته اچولې وې چې له تیږې نه غږ پورته کېدل حکمتیانه پورته نشته که د هغه د دفاع چې و چې هغه پاکستان امر وکړ چې هغه سړی مه پرېږده ځکه هغه خو پاکستان مړن کړ یا بیا افغانان خپله او دا سړی چې پاکستان سره مشکل نه درلود ورته ناست و هلته د ما نفرت له ګلبدین راغله چې دا ډېر یو ضعیف النفسه انسان همدغسې سیاف او رباني
دا رباني سمواسه تاسو لاسه د رباني جایدادونه کورونه په پاکستان کې د صلاح رباني داخله د مسعود خو د پلار مور قبره په پاکستان کې همدغسې نور اعتصاب کې دا ټول دغه شیان د اوس یې حاکمان چې طالبان دي دوی بعضې کورونه په پاکستان کې ولې دي ورسره راوړی کورونه بېرته خلاص کړي ایسه یې کړه مطلب دا ده چې دا ټول داسې امید خو موږ باید دوی ملامت نه کړو په دې ملامت نه کړو چې هغه څه کوی سي په چا یې کوي جاسوس استخداموي څوک استخداموي جنګ په افغانستان کې کوي څنګه کوي دا اوس مثلا د عزم او استحکام په نوم باندې بیا غواړي عملیات لري چیرته کوي پښتونستان او پښتونخوا کې د پښتنو سیمو کې بلوچستان کې هغه خپل عارفان بله ډېره مننه هغه غواړي هماغه راڅبلي هماغه وایي نور د دوی بل کوم کار نشته بله بیا راځي پیران مسله دلته بمبارد کوي ایستل کوي دا وظیفه مسؤلیت باید موږ وانه چې پاکستان یې کوي استخبارات قوي که جاسوسان راوباسه ګیرې که دستګیرې که بالغ بیا موږ ډېره مننه چې پاکستان ښاغلی مارچ صاحب ډېره مننه کوم بیرته راځم د خپرونې په جریان کې مارچ صاحب په لنډو کې د افغانانو د یووالي لپاره څه ته اړتیا ده څه باید وکړو تر څو به همدا د پاکستان تورونه وي خپله افغانان ملامت دي دا چې څومره موږ وایو چې پاکستان مداخله کې د موږ ضعف کوي بله دا چې څومره چې پاکستان لاس موږ وراخیستی ده موږ ضعیف وي بله دغه پاکستان چا جوړ کړی دی پښتنو جوړ کړی افغانان جوړ کړی دا ایوب خان څوک و عیسی خان څوک و لیاقت علي خان څوک و همدغه څوک چې دا ټول عیسی مشران څوک و بله دا بابر څوک و دا امیرګل څوک و دا مغول افغانستان ته راغی ظهورالدین محمد بابر دغه چا په د تر هنده پورې حکومت هلته د پښتنو د ابراهیم لودین په پانیپت کې اعدام کړ په 1540 کال کې چا ووهه همدغه پښتانه وو همدغه لښکر یې څه راتلې دغه جوړښت د تدانونه پورې څه مالته پاکستان کې آبادي د هر څه ده د پښتنو لاسه ده پوځیان یې اوس همدا اوس وګوره تقریبا 45% پښتانه دي همدا اوس هلته کار کوي دلته هم جاسوسان لري والته هم صاحب کار روان ده بیا ناست ګیلې میلې تر کوو خپل لاسه ده هیڅ وخت باید موږ نه وایو که داسې خارجیا بود داسې بیګانه بود دا دغه دلالت په ضعف کوي او لویترین خیانت د همغه افغان ده چې دی وایي بل ځای غولوي ته څنګه سیاستمدار یې ته څنګه ځان په یو رهبر وایي او مشر وایي یا چارواکی وایي یا سیاسون بله څه باید وکړو ښاغلی زه په کې دا خبر نه کوم چې فلانی کار ما باندې پاکستان کړی یا فلانی کړی ده که زه اشتباه کوم چې ما وکړه ځکه زه خپله اوس څه مادرم زه یې هم دغه اوس یو عادي سړی تن نه ورکوم په بالله که هم دغه اوس د شریف کورنۍ ته تن ورکوم دغه ته راځي په انګلستان د جوی ته په بالله په آزاد په مطبوعاتو کې دوی باندې پاس کوه جواب نه لري دا جنرالان ورته راځي په غټه پیمانه باندې نو څنګه ته په افغانستان کې یو چارواکي دغه د تورخم دروازې ته د خپل شامود میاخیل نه وتلی پښتا نه ورته چاچکه نه ورته کولې بیا همدغه شامود میاخیل به راځي چې بیا د اټکه پورې د خپلې خاورې دعوا کوي نو په دې بېغیرته باندې موږ دیورن ګټو په امثال همدغه د افغان تار چا بند کړو اوس ناست چې والا د افغان تار به داسې ایسته کړم 2 کاله مخکې نه و چې یې کول بیا خو د پک خدای سپه هسې خبرې دي وروره ملامتي ټوله خپل افغانانو کې ده بله ډېره مننه کوم بله څه باید وکړو مارچ څه باید وکړي افغانان باید څه وکړي مارچ صاحب بالکل ژمن پاک افغانان واقعي افغانان دغه تورمخي مسواک بله دا مسواکي دولت ته باید استقامت ورکړي څنګه چې ډاکټر صاحب ممتاز ویلې خلک باید په صادقانه راسي واقعیتونه ووایي مسخره دي وایي ازل او اجل د الله په لاس کې ده څو به دې نه راسي چې فلانی څنګه کوي څنګه نه کوي حقیقت باید وایي پوه کسان ناپوه باید پوه کړي واقعیتونه باید څرګند کړي دا ټول شیان باید واقعیت باید ووایي اوس ګوره یو لنډ مثال زه ورکوم په لنډو کې د طالبانو یو دفتر په خپله په کوټه کې نه و په وکنه کوټه کې کوژلا خو د کوټو د جوی کې همدغه پرویز مشرف امریکایانو ته کوټه مربوط چا د بلوچستان ده پرویز مشرف امریکا ته اډې چېرته ورکوي بلوچستان کې ورکړی وي
نو څنګه د دواړو هلته جنګ نه کوو راتلل کوو. ډېره مننه کوم ښاغلی عزیز مارج، ډېره مننه. پخوانی ډیپلوماټ البته عزیز مارج او ډاکټر صاحب ممتاز سیاسي شنونکي، ستاسو دواړو قدرمنو څخه نړۍ مننه کوم چې دا وخت خپرونه کې راسره واست. تشکر تاسو. ډېره مننه کوم درنو لیدونکو، ستاسو څخه هم نړۍ مننه کوم. دا وه د نن شپې خپرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.